هغه لاسته راوړنې او معلومات له تاسو سره شریک کړو. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وایي هند هیواد ژمنه کړې چې د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په برخه کې سهولت رامنځته کوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي عربي متحده امارات ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په تړاو ویل هندي لوري د سوداګرۍ په پیاوړتیا په هند هیواد کې د افغاني توکو لپاره بازار موندنه، د افغانانو لپاره د ویزو په برخه کې د سهولت رامنځته کولو او د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا په تړاو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هندي لوري ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي امارت سیاست اقتصادي محور دی او له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. نو فیصله وشوه چې هندوستاني طرفه افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې سهولت رامنځته کوي. همدارنګه به د دواړو طرفونو ډیپلوماټیکو اړیکو سطح لوړیږي، پراخیږي به. نو دا هغه څه و چې له هغوی سره هم ښه مجالس ورباندې او ښه توافقات ورباندې وشو. تاسو پوهیږئ چې افغانستان اسلامي امارت موجوده سیاست یو متوازن سیاست ته، یو اقتصاد محور سیاست ته. نو موږ له هر چا سره مثبت اړیکې غواړو، اقتصادي اړیکې غواړو، ترڅو خپل وطن او خپل هیوادوالو ته هغه خدمت کړی وي چې دوی د نورو له احتیاج خلاص کو، له ډیرو سفرو خلاص کو. متقي زیاتوي دغه راز د متحده عربي امارات د بهرنیو چارو له وزیر سره په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي چې افغانانو ته د ویزو د پیل په تړاو د افغانستان د یو لوی لوجستیکي مرکز جوړول په متحده عربي اماراتو کې او د دې ترڅنګ په اقتصادي برخو باندې بحثونه شوي دي. لدین علاوه زموږ کوشش دا و اماراتو ته چې اقتصادي اړیکې په بېلابېلو برخو کې سره ولرو. یو له هغو اړیکو نه زموږ هدف دا و چې هلته یو لوی لوجستیکي مرکز ولرو د افغاني توکو دپاره، د افغاني صادراتو دپاره، او دې ته دوی هم امادګي وښودله او ښه راغلاست یې ووایو. له دې نه علاوه لویه موضوع چې هلته په لکونو افغانان اوسیږي، هغه د تجارانو دپاره او د کارکوونکو کارګرانو دپاره د ویزو موضوع وه چې توافق وشو چې په دې برخه کې به یو ګډ هیئت سره وټاکو او هغه هیئت به په دې باندې کار وکړي چې افغانانو ته بیرته ویزې شروع شي، د کار ویزې د تګ و راتګ دپاره په برخه کې سهولت رامنځته شي. متقي وایي عربي متحده امارات غواړي چې په 2025 کال کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته هم وکړي ترڅو په افغانستان کې په اړوندو برخو باندې ولګول شي. عربي متحده امارات په نظر کې لري چې 2025 کال کې په بېلابېلو برخو کې په یو پیکیج باندې کار کوي چې له افغانستان سره 400 میلیونه ډالره مرسته وکړي او هغه په مختلفو برخو کې مصرف شي چې موږ یې هرکلی کوو او دا یو ډېر ښه اقدام ده او یو د خواخوږۍ او د مرستې یو ډېر ښه پیکیج ده او انشاءالله اثرات به هم ډېر ښه وي. علاوه له دې نه چې موږ هلته وخت تېر کړو د اقتصاد له وزیر سره او له د نورو مختلفو سکتوري وزارتونو له استازو سره هم غونډې هم درلودې چې په مختلفو برخو کې په دې باندې توافق وشو چې په هره برخه کې افغانان کولی شي په اماراتو کې خپلو توکو ته مارکیټ پیدا کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي دغه راز عربي متحده امارات ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ترڅو د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړې شي.